تاسو له اس بي اس پختو سره یاست. په استرالیا کې تاسو ممکن درې بیرغونه وګورئ چې یو ځای رپیږي. د استرالیا ملي بیرغ، د ابوریجنل خلکو بیرغ او د تورستانګي د جزایرو د اوسیدونکو بیرغ. استرالیا ولې درې بیرغونه لري؟ د دې پوښتنې ځواب د استرالیا د لومړنۍ ملتونو خلکو سره تړاو لري. ابوریجنل خلک او د تورستانګي د جزایرو اوسیدونکو د استرالیا دوه بیلابېلې ډلې دي چې هر یو خپل ځانګړی تاریخ، کلتور، ژبه او بیرغ لري. د تورستانګي د جزایرو د اوسیدونکو بیرغ له شین، آبي، تور او سپین رنگونو څخه جوړ شوی دی. په دې بیرغ کې یو سپین دودیز سرپوښ چې داری بلل کیږي او په منځ کې سپین ستوري ځای پر ځای شوی دی. دا بیرغ د تورستانګي د جزایرو د اوسیدونکو استازیتوب کوي او لزمکه، سمندر، کلتور او ټولنې سره د هغوی ژوره اړیکه څرګندوي. د تورستانګي د جزایرو د ډیریو اوسیدونکو لپاره دا بیرغ د هویت او تړاو یو ځواکمن سمبول دی. که هغوی په ټاپوګانو کې اوسېږي، د استرالیا په لوی وچه کې ژوند کوي او که د نړۍ په نورو هیوادونو کې. د دې لپاره چې پوه شو چې ولې دا بیرغ د ډیرو خلکو لپاره دومره ارزښت لري، غوره ده چې کیسه له تورستانګي څخه پیل کړو. د تورستانګي ټاپوګانې د کوینزلند ایالت د کیپ یارک سیمې او پاپوا نیوګینی ترمنځ د ټاپوګانو یو ډله ده. دا ټاپوګانې د استرالیا برخه ده او د تورستانګي د جزایرو د اوسیدونکو کور دی. د هغو خلکو چې خپل ځانګړی کلتور، تاریخ او ژبه لري. په 1992 کال کې د ټاپوګانو د همغږي شورا د تورستانګي د جزایرو د اوسیدونکو ترمنځ سیالي جوړ کړه څو د خپل ټولنې لپاره یو بیرغ جوړ کړي. ګټونکو طرحه د ثرسټي ټاپو د اوسیدونکو انکل برنارد ناموک لخوا جوړه شوې و. انکل برنارد د سیالۍ لپاره تر رسیدو لږه موده وروسته وفات شو او ونه توانید چې وویني د هغه طرحه بعد خلکو لپاره دومره مهم سمبول وګرځي. د هغه د زوی برنارد ناموک جونز لپاره دا بیرغ ل خپل پلار سره د هغه اړیکه ژوندۍ ساتي. کله چې هغه بیرغ ویني، د ماشومتوب خاطرې او هغه شپې ورپه یادېږي چې پلار به ناست و او په طرحه به کار کاوه. د بیرغ هر رنگ او هر نښه ځانګړې معنا لري. شین رنگ زمکه ښيي، آبي د تورستانګي اوبه ښيي او تور رنگ د تورستانګي د جزایرو د اوسیدونکو استازیتوب کوي. سپین داری د تورستانګي د جزایرو د اوسیدونکو کلتوري هویت ښيي او پنځګونی ستوري د تورستانګي 15 مهمه ټاپوګانې ښيي. د ابوریجنل او تورستانګي د جزایرو د اوسیدونکو د قانون زکونکي ټایرل ویټي په ثرسټي آیلند کې زیږیدلی او لوی شوی او اوس د کوینزلند ایالت په ټاونزویل کې ژوند کوي. هغه وایي چې دا بیرغ د تورستانګي د جزایرو د اوسیدونکو د ټولنې، کلتور او خلکو استازیتوب کوي. The traditional flag, I feel like it's a part of our cultural identity in itself. It's a big part of our story. It's really good to have that sense of representation too. And especially being in a small community, you see this flag, it tells a story, who we are, where we're going, and how we're moving forward past all the injustices since colonization. How people were considered flora and fauna and not as people. So for me, this flag speaks for itself. It's something to make me feel seen as a person because it's representing my people. برنارد جونز او ټایرل دواړه په ثرسټي ټاپو کې لوی شوي دي. هغوی دغه ټاپو کوچنی خو بوخته ټولنه بولي چې له کورنۍ او کلتور څخه ډکه ده. د ټایرل لپاره دا بیرغ د ورځني ژوند یو برخه ده. Seeing flags in places such as courtrooms and just everyday places appear in the mainland, it just makes me feel so seen where I can come from a small island off the mainland, but entering mainland, seeing my flag in a courtroom, seeing my flag wrapped up your local post office, seeing some people wearing it on their clothing, it makes me feel like people up here in the mainland have so much love and respect for us up there. It just makes us all feel a part of Australia and all that, and how we're all connected and trying to move forward as one.
برنارد جونز هغه وختونه یادوي چې ژوند د دې بیرغ له پیژندل کېدو مخکې څنګه و. هغه ولیدل چې دا بیرغ د 1990 کلونو له سیالۍ وروسته ورو ورو په ټاپو کې خپرېده. نن ورځ د تورستانګي د جزایرو د اوسیدونکو بیرغ په ټول استرالیا کې راپیږي. تاسو به د ښوونځیو، پوهنتونونو، پارلمانونو، محلي شوراګانو او د محکمو مخې ته ووینئ. دا بیرغ ډیری وخت د ابوریجنل او د استرالیا د ملي بیرغونو ترڅنګ راپیږي. برنارد جونز د تورستانګي د جزایرو د اوسیدونکو بیرغ ل خپل کور څخه لري هم لیدلای دی. هغه د خپل مستند فلم Carrying the Flag لپاره بهرنیو فستیوالونو ته سفر کړی او دا بیرغ یې د استرالیا په سفارتونو کې په لندن، پاریس او نیویارک کې لیدلای دی. هر ځل چې هغه دا بیرغ وویني، هغه ته د خپل ماشومتوب یاد تازه کیږي، کله چې دغه بیرغ په ډیزاین د هغه پلار کار کاوه. No matter where I am, when I see the flag, I see my childhood growing up on the island and overlooking my dad's shoulder, doing all them sketches. And even when I took the documentary over to Canada and the flag was flying there, it took me back to Australia, and I didn't even think that I was in another part of the world. I just remembered my childhood, and then I snapped into reality and I was, oh, that's right, I'm in another country. So that's the feeling that I have every time I see the flag. Bernard Jones غواړي چې ماشومان د تورستانګي د جزایرو د اوسیدونکو د بیرغ تر شا کیسه باندې پوښي. هغه د ماشومانو لپاره د Our Flag Our Story کتاب له توماس مایو سره په ګډه لیکلی چې د توریجي مورډي لخوا انځور شوی دی. I've had a lot of readings at schools, especially around Reconciliation Week and NAIDOC, and all the comments that I have from the teachers and the school support workers was the kids really enjoy reading the book. کله چې تاسو د تورستانګي ټاپوګانو بیرغ وګورئ، تاسو د ځمکې، سمندر او خلکو د ژوند سمبول ګورئ. دا هغه کلتورونه منعکس کوي چې په تورستانګي کې په ټول استرالیا او ټول نړۍ کې وده کوي. د ټایرل لپاره دا بیرغ د تیر او اوس کیسه بیانوي، خو همدارنګه د راتلونکي کیسو ته هم الهام ورکوي. It's good that we have a flag dedicated and designed by us, for us, to motivate us to continue our journey and move forward, so that we are having pride in acknowledging our cultural identity. که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د اپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښې پر پودکاسټ یې واورئ.